أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. د کوم ځای نه شروع کما او څو ویما ډېر په سخت امتحان کې یم چې زما شاته ناست کم خلک دي نو ما په زړه کې ویلي وو چې زه به دا یم د دې دپاره زه به دا یم خو دا زما د سر نه اوچت وي زما د قد نه اوچت وي زما د ذات نه اوچت وي او زما مشران هم دي زه به د دې لپاره صرف دومره ووایم چې په دې خاوره باندې دي د ټول پښتنو عزت معیار مقام ساتلی دی چې نن په دې پوسو زموږ سره ناست دي او زما غوندې یو کمزوری عاجز او فقیر سره چې هغې کې زما کلیوال ناست دي هغې زما لوی او ما ته دلته ناست دي دا په پنډال کې چې کوم خلک دي نو د دې مینه دومره ډېره ده چې ما ته پته نه لګي د دې نه مخکې ما د نورو ملکونو دورې کړي ما په سعودي عرب کې چې کومه مینه او کومه پښتو او کوم غیرت ولیدو د افغانستان د بلخ نه راونیشل تر کراچۍ تر بندرګاه پورې په کلو په ښارونو کې مشاعرې مې وکړې پروګرامونه مې وکړه او دا ایماني خبره کومه چې ما ته دا نن کوم عزت په سعودي عرب کې میلاولی دا ستاسو د برکت زه په هغه خلکو کې نه یم چې ستاسو سل ښېګړې به هېرې کړم په یو بل باندې نه ما کې دا برداشت تاسو اچولی دی زما شعرونو د دا وده تاسو ورکړې نن زه تاسو په دې سټیج ودرولی یم که تاسو زه په سوشل میډیا دې خلکو ته نه ښودلی او په الکترونیک میډیا په پرنټ میډیا زما نن ستاسو منځ کې نه وم ولاړ زما خاندان زما لپاره هېڅ هم نه زما چې څه اساسي دي یا زما سره د ژوند برخې دي هغې زما لپاره هېڅ هم نه شم کولی تاسو خلک زما په شعر پوه شوئ تاسو هغه شعر له عزت ورکړو تاسو زما شاعرۍ له عزت ورکړی دی چې دا پرده ګلابېده الله ګواه ما ویل چې ښه ډېر وچا ډاکټر صاحب به ما کوم شعر یې په دغه وایي چې ښه ډېر وجاړم ښه دا خپل زړه سپک کړمه دلته زه څوک یم او تاسو کوم ځای ته راورسولم زه نن په نړۍ کې د امریکې نه ما ته ټلیفون نه راځي ما ته د اسټرالیا نه ټلیفون نه راځي د دنیا یو سل ورسه دا څومره منځ کې ملکونه چې دي زه دعوه لرم په دې خبره باندې چې زه په سلو کې 150% پښتانه ماتې دي دا ستاسو پښتانه مو چې هر یو ده هغې په کورنۍ کې په سیزنۍ کې خپل بچي ته خولي دي او کړي دي خولي خو دا زموږ په خټه کې ګډه ده چې موږ به د خپلې ژبې سره مینه کوو موږ ته چې باچا خان څه خولي موږ ته چې احمد ابدالي څه خولي دي موږ ته چې زموږ هیروګانو زموږ اتلانو څه خولي دي نو هغه زموږ په نس نس کې وه موجود وه ګډه ده شکریه ادا کوم بیا هم شکریه ادا کوم بیا هم شکریه ادا کوم او همیشه به دا ورځ یاد ساتم په تاریخ کې او د دې مشرانو یو جهان مننه کوم چې ما له دومره عزت راکړ الله ده كان
ډېره مننه لاسونه ورو